دا کم خلق چې بې ګناه مسلمانان وجني او څوک یې د ځمکې دپاره یو مسلمان وجني، څوک د مال دپاره، څوک یې د جهاد په نوم وجني، څوک یې په څه څوک یې په څه وجني. دې خلکو ته موږ دا وایو څنګه چې پیغمبر اسامه بن زید ته ویلو من لک بلا اله الا الله یوم القیامه، قیامت پر ورځ به لا اله الا الله سره څه کي چې سړی راولېږي یو مسلمان مړ کړي او هغه کلمه توحید وایي، نو د کلمې د توحید سره به قیامت پر ورځ څه کي. دلته اسامه بن زید رضی الله عنه ته دا خبره کي. اسامه بن زید څوک دی؟ څومره ګډ صحابي دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم پې څومره مین دی، او هغه ته پیغمبر دا وایي قیامت پر ورځ به لا اله الا الله سره څه کي. اوس یو کس راولګېد یو مسلمان یې مړ کړو په معمولي اختلافاتو، وایي زموږ او دوی په منځ کې مسله وه، هغه یې مړ کړو، بیا هغه راولګېد دی مړ کړو، دوی راولګېدو هغوی نه هغوی پلار یې مړ کړو، هغوی وله پلار، دوی وله تره، وله تره، او په دې برید هم ته وایي موږ وایي زموږ وایي د 13 کالو نه دښمني روانه ده، 13 کالو نه زموږ دښمني روانه، زموږ داسې دښمنیانې نه وي. سوال دا دی چې صحیح دی ستا خو داسې دښمني نه دي، خو فکیف تصنع بلا اله الا الله اذا جاءت یوم القیامه، ته به د لا اله الا الله سره د قیامت پر ورځ څه کوې چې کله د الله مخې ته راشي. او یو حدیث کې داسې راځي وایي دا مقتول به دا قاتل به د ویښتو نه نیولی، د سر نه به یې نیولی، دا چا چې وجلی دی به یې د سر نه نیولی، او د الله خوا ته به بوځي، عرش ته به بوځي، او الله ته به وایي چې یا ربي سل هذا لما قتلني، الله ده نه تپوس وکړه ته زه ولې وژلی یم، نو چې الله ته نه تپوس وکړي ولې دې وژلی، نو څه جواب به ورکړي؟ د الله نه یره پکار دی د مسلمانانو د وینو په باره کې. دې کې دا سړی پخوانی مسلمان خو نه دی که نه، که نه پخوانی مسلمان اول پیرې کلمه ووایي، بس اول پیرې کلمه ووایي. او اسامه چې کومه خبره وکړه کیدی شي که نه شي کېدی، کیدی شي د تورې د یارې نه ویلي. یو سړی اول پیر کلمه ووایي او د زړه پته الله ته دی چې د زړه نه ویلي، د تورې د یارې نه ویلي که هر څه، او اسلام ته ته وایي دی هم نشي وژلی. نو څنګه د هغه خلکو به څه حال وي چې یقیني مسلمان راولېږي او دی هغه مړ کړي. دغه شان یو حدیث بل هم دی موږ ذکر کړی مو په سیرت کې، خصوصا حدیث د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما په صحیح بخاري کې شته. کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم راولګېد او خالد بن الولید یې ولېږو بنو جدیمه ته، قبیلې ته یې ولېږو، نو د اسلام دعوت یې ورله ورکړو، نو هغوی داسې ونه وي چې اسلمنا، هغوی څه ووایي صبأنا، موږ صحابیان شو. صحابي به په هغه وخت کې هغه چا ته وایي چې خپل دین به یې پرېښود، و دوی داسې ونه وي چې موږ اسلام قبول کړو، دوی داسې ووایي موږ خپل دین پرېښود. نو د دې نه خو دا نه واضحه کېږي چې دوی اسلام نه دی قبول کړی. خالد رضی الله عنه راولګېدو، کسان یې ترې څه ووژل او څه یې ترې قیدیان کړو. کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا خبر راورسېد، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل لاسونه اوچت کړو، وی اللهم انی ابرأ الیک مما صنع خالد، یا الله ګوره زه د دغه کار نه بیزاره یم، کوم کار چې خالد ابن ولید کړی، ما ورته دې نه وویلي، زه د دې نه بیزاره یم. اوس دې کې هسې سوال که تا نه څوک وکړي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په اسامه بن زید باندې سختي وکړه که په خالد باندې؟ په خالد سختي وکړه. نه
دوهم دا وی چې مونږ به دغه دین پرېښودو بس ستاسو خبره باندې نو مونږ هم دقه وایو چې سختي د چا سره وکړه اسامه سره وشوه ولې د هغه سره سختي ډېره وشوه نه ابو سعیده نه سختی د هغه سره وشو د خالد سره سختی ونه شو ځکه چې خالد رضی الله عنه په دغه ورځو کې نوی اسلام قبول کړ د فتح مکې د موقع خبرې ځکه موږ د سیرت یاد ساتي نو چې سیرت ته یې ډېرې مسلې وایي یاد نو یو سړی چې نوی اسلام قبول کړی دی نو د هغه سره لږه نرمي او کوم چې مشهور صحابي دی اسامه بن زید رضی الله عنه هغه سره سختي وکړه په دې کې یو حدیث کې داسې راځي ډېر ناشنا روایت دی د مقداد الکندي رضی الله عنه په صحیحینو کې شته پای کې داسې دي یا رسول الله د مقداد وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی د الله پیغمبره أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا إذا الله پیغمبر کوز زدی و کافر سره مخامخ شم و یو بل سره جنگ وکړو فضرب إحدى يدي بالسيف زما یو لاسی چې دی فضرب إحدى يدي بالسيف زما دا یو لاسی په توره باندې و فقطع هغه پرېکو د کافر پرېکو ثم لاذ مني بشجره او بیا د کافر لر د ونې نه شاته پټ شو او دی وایي چې اسلمت لله اسلام مې قبول کړو الله ته مې غاړه کېښوده أقتله يا رسول الله بعد أن قالها إذا الله پیغمبر اوسې زه وجلی شم که نه څو کاره کړي دي سړي لاس یې د هغه نه پرېږدو به یې سجل وکړو ورې نه شاته پټ شو څه یې وویل ما اسلام قبول کړی یا رسول الله دا سړی وجلی شم که نه پیغمبر صلی الله علیه لا تقتله نه به یې وژنې یا رسول الله انه قطع احدى يدي زما یو لاس پرې کړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل او دا خو زما د لاس پرې کولو نه بعد دا خبره کړې پیغمبر ورته ویل لا تقتله بیا یې نشي وژلی ځکه که وایي تا دې مړ کو نو ته د هغه په ځي باندې شوې لکه څنګه چې هغه د دې ستا د قتل کولو نه مخکې و او هغه عفوا که ته راولګېد او داسې د کافر دې مړ کو که ته راولګېد د کافر دې مړ کو نو دا کافر ستا په ځای شو داسې شو لکه څنګه چې ته مخکې وي د ده د قتل کولو نه او ته څنګه شوې ته د هغه په ځای شوې لکه څنګه چې هغه د کلمې نه مخکې و دې څه معنی دا ده وي کله چې ته دی اوس وجنې نو دی ستا په شانو ستا دی چې دې وجلی نه و یعنې ستا وینه محفوظه وه ستا وینه چا نشو تویولی ځکه ته مسلمان نو دی داسې شوی دم وینه محفوظه شوه او ستا وینه دا لاړه توی شو ولې ځکه چې سړی دې وجلی تا نو بیا بدله اخیستی کېږي قصاص دی چې څوک راولګي څوک مړ کړي هغه به بیا څه دی قصاص دی چې عمدن یې مړ کړي و دې حدیث هم دا خبره واضحه شوه چې اسلام قبول کو نو بیا به ورته څه نو څو حالت